خپل ځان نه ماته د خوف دومره اندازه چرته وه خپل ځان نه ماته د خوف دومره اندازه چرته وه ما سره ځان چرته و ما سره سایه چرته وه ډېر ښایسته وه مهرباني خپل ځان نه ماته د خوف دومره اندازه چرته وه ما سره ځان چرته و ما سره سایه چرته وه او خدایه حاضر یم خپلو ستړو محرومیو سره خدایه حاضر یم خپلو ستړو محرومیو سره ستا په څلور کنجه دنیا کې مې حصه چرته وه شعر بیا وایه ډېر ښه شعر خدایه حاضر یم خپلو ستړو محرومیو سره ستا په څلور کنجه دنیا کې مې حصه چرته وه او ما په یو زخم د بل زخم وینه واړوله ما په یو زخم د بل زخم وینه واړوله په تنهایی کې زما دومره تجربه چرته وه واجی وا دا شعر بیا وایه واجی ما په یو زخم د بل زخم وینه واړوله په تنهایی کې زما دومره تجربه چرته وه او حسنه ته راغلې او په ما کې د پناه واخسته حسنه ته راغلې او په ما کې د پناه واخسته د دې وران شوي کور چت چرته دروازه چرته وه واجی وا دا شعر بیا وایه مهرباني حسنه ته راغلې او په ما کې د پناه واخسته د دې وران شوي کور چت چرته دروازه چرته وه ضرورتونو څوک په یو لور څوک په بل لور یوړو ضرورتونو څوک په یو لور څوک په بل لور یوړو ګنې دې ښار کې جومات چرته میخانه چرته واجی یو څو قدمه در پسې یم زه د رنګ په خاطر یو څو قدمه در پسې یم زه د رنګ په خاطر للیه ما سره د ظرف پیمانه چرته واجی او حیاته ټول اسباب د فهم فقدان یوړو وبو حیاته ټول اسباب د فهم فقدان یوړو وبو د تیارې زور چرته و مونږ یې خېډېوا چرته وادي خلم یو غږ کې څو ځله نما راشه کنه تکراوي را باندې څله نما راشه کنه نن نه لالې نه جانان نه لونګین او ګلرنګ نن نه لالې نه جانان نه لونګین او ګلرنګ نن درته اخلمه ستا خپله نما راشه کنه سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنې پروګرام ګنډېري ادبي ټولنه او زه یم شفیق الرحمن مرتضی الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ وي خوشحال وي او د صحت په جامو کې وي کتونکو د موږ پروګرام مقصد هغه خوره وره للونه چې کوم په یورو کې دي هغه وخت سره سره موږ تاسو ته مخ په وړاندې رولو په دغه سلسله کې نن روغلیو تور وړه تا چې تکي چې د موږ ګرون ملګری یو تکړه لیکوال جناب شوکت حیات صاحب ژوند کوي نو غوښتلو مو چې دنا پروګرام ریکارډ کو او تاسو ملګرو سره شریک کو حیات صاحب ټولو نوال خو په پروګرام ګنډيري ادبي ټولنه کې ته ډیره زیاته هرکله او سلامونه یایو وعلیکم السلام ډیره مهرباني او زه تاسو ته هم کلی ته پراتلو هرکله او ډیر خوشاله یم چې تاسو راغلي او الله دې وکړي چې بیا راشئ حیات صاحب درته وایا اولنا سوال به دینو کو چې تاسو شاعري ابتدا د کوم ټیم نه کړې و شاعري ابتدا خو 1999 کې کړې و ها ټیم زه نه هم جماعت کې او ممتاز اورغزی صاحب نور قاسم صاحب ممتاز صاحب خو زما سکول مکتب کې استاد نو خو د شاعري پښتني داس دا کړه مور نه ډیره کړې ده نور قاسم صاحب سکول کې هم استاد او ادبي هم ډیر څه مور نزد کړې دي صحیح نو په 1999 کې مې ابتدا کړې صحیح او بس اوسه پورې لګیای کوم چې څنګه ده واسه کیږي حیات صاحب زه خو چې ملګرو ته نور انتظار نه ورکو ته مستقبل شیرونه وایي نو ته به ډیره زیاته مننه وکړه ځکه چې یو غزل ده خوفناک منظر و عجیبه شور او غوغا جوړه وه خوفناک منظر و عجیبه شور او غوغا جوړه وه په خوب کې ما ته پرون خپل ځان نه بلا جوړه وه واه ډېر ښایسته وه او دا جنگ و جدل رنگ په رنگ المیې هره ورځې
دا جنگ و دا جدل جنگ و جدل رنگ په رنگ المیې هر ورځې په کوم غرض د خدای پاکه دا دنیا جوړه وه واه 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 او ډېر یقین دې وشه مهرباني یقین دې وشه زه د شرمه خندېدی نه شوم یقین دې وشه زه د شرمه خندېدی نه شوم تا خو دروغو ته څېره هم د رښتیا جوړه واه 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 ډېر ښایسته شعر واه واه مننه او ما د ډیوې غوندې بل کړی درته اور و په ځان ما د ډیوې غوندې بل کړی درته اور و په ځان خپله تیارې کې هم خو تا ته مې رڼا جوړه وه ډېر ښه شعر واه او زه کلیوال یم سنګارونو سره نه یم عادت زه کلیوال یم سنګارونو سره نه یم عادت نظر مې تخی و په زړه کې مې درزا جوړه وه او زنځیرزنۍ د حسیني ارمان په څلي کې ده زنځیرزنۍ د حسیني ارمان په څلي کې ده مسترب روح کې د حیات یو کربلا جوړه راتلو په خپل ځای کلک کېنستو په مخ د ستړي پر پرک کېنستو واه ډېر زبردست او مهرباني بېزړو زمونږ په شانې مینه وکړه بېزړو زمونږ په شانې مینه وکړه زړور خوا کې د ټوپک کېنستو او په څو کسانو خو مې پوخ د یقین په څو کسانو خو مې پوخ د یقین زمونږ ترمنځ یې راوړو شک کېنستو دا شعر بیا وایه مهرباني په څو کسانو خو مې پوخ د یقین زمونږ ترمنځ یې راوړو شک کېنستو او ارمان او زه روان یو بل کلي ته ارمان او زه روان یو بل کلي ته یو څو شېبو ته په سړک کېنستو او ساز او سندره زړه ته ونلوېده ساز او سندره زړه ته ونلوېده الوان د ګوتو په زخمک کېنستو او حیاته غواړو به وطن ته دعا حیاته غواړو به وطن ته دعا ټول په درنو ځایونو سپک کېنستو دا شعر زبردست ډېر زبردست ډېره مننه او زه تاسو ته یو ځل بیا د موږ کلي ته په راتلو هرکلی یم ډېره مننه ډېره شکریه هر وخت راتلی شئ د تاسو د هلې ځلې د ګنډېري ادبي ټولنې هلې ځلې الله دې وکړي چې دا د پښتو ادب پرمختګ دپاره یو ښه سبب جوړ شي او انشاءالله سبب به جوړېږي ډېره مهرباني ډېره مننه خیاط صاحب ډېره مننه ډېره شکریه چې ته موږ ته ټایم راکړو او د نه بلها خوندور شعرونه مو واورېدو کتونکو دا و د توره وړې سیمې شوکت حیات صاحب چې نه موږ ډېر په زړه پورې او ښایسته شعرونه واورېدو موږ ته خو ډېر خوند راکړو یقینا چې تاسو به وینه هم خوندونه خوستي وي نو د بل پروګرام پورې خپل ګران ورور ته اجازات ورکړئ چې چېرته کې وي خوشحال آباد بریالي اوسئ الله په امان مهرباني